السلام علیکم. پاکستان د امریکای خلاف یو قسم د ډیر غټ قدم واغستو. دا شوکې چې څنګه پاکستان اوس د امریکای د بلاک نه رو اوړي او د چین په بلاک کې فل شاملېږي. ته وایې څنګه ګوره اوس چې ریسنټلی د پاکستان او د انډیا د کنفلیکټ وشو، د تنازع وشو که نه، نو په دې پوسټ وار سچویشن کې د جنگ نه بعد پاکستان ګرځي خپل هغه مرګري ملکونو پسې او راټولوي یې اوس هم سپورټ راجمع کوي د اسرائیل او د انډیا خلاف په خپل حق کې. چونکې په دې جنگ کې د انډیا سره اسرائیل ډېر جوخ ولاړو، اسلحه یې موله ورکړې وه، ډرونز یې موله ورکړي وو، هیرون ډرونز موږ پې کلاسز اخیستي وو. د دغه اسرائیل او د دغه انډیا خلاف خپل سپورټ جمع کوي او د هغوی سره تعلقات ډیپلوماټیک ټایز نور هم سترانګ کوي. د هغې دپاره داسې کار کړی دی چې د پاکستان نه پوره وفد چې په هغه کې وزیر اعظم دی شهباز شریف، په هغه کې چیف اف آرمی سټاف فیلډ مارشل عاصم منیر دی، په هغه کې اسحاق ډار دا وغیره دي، دا ټول تللي دي او څلورو ملکونو ته د دې ټور دی. تقریبا د 13 مې پورې به دا ټورز مکمل شي، کنکلوډ به کې واپس به راشي. اوس کم څلورو ملکونو ته چې دي ځي که نه، نو هغه دا دي خو وګورئ. نمبر 1 ترکیه ده. ترکی خو موږ ووي الریډي چې څنګه د پاکستان په سپورټ کې ډېر کلیر ولاړو، ښکاره یې ویل چې زه د پاکستان په سپورټ کې ولاړ یم. انډیا چې کوم دا اپریشن کوي دا بالکل دی په ناحقه باندې دی ناجایزه کوي. او الریډي که موږ هم ګورو د انډیا او د ترکي د یو بل سره جلب شته دی، نالګي شته دی، او هغه نالګي داسې ده چې د دې ترکیه چې دی د ګریس سره لانجه ده. په دې باندې موږ بحث کړی دی، په آیلینډز باندې په جزیرو باندې د دې دواړو د یو بل سره لانجه ده. نو د انډیا چې ده دا زیاته تر سایډ د ګریس اخلي، په سایپرس باندې د دې دواړو لانجه ده. نیم سایپرس ترکي منلی دی، نیم سایپرس ګریس منلی دی. نو د دې ګریس سایډ انډیا اخلي. دا ګریس د کورز طرفداري هم کوي، کم کورز چې ترکي ماتول غواړي. انډایرکټلی د دې مطلب دا شو چې انډیا د هغه کورد سپورټ کوي کم چې ترکي ماتول غواړي. نو د ترکي د انډیا سره د خولې خوند داسې ډېر ښه دی نه، او پاکستان عمر د ترکي په سپورټ کې ودرېږي، نو ترکي هم د پاکستان په سپورټ کې ودرېږي. او مینلی د کشمیر په مسله کې خو بالکل سټینډ فیم سټرانګ د پاکستان سره ولاړي دا ترکي. نو په دې طریقه باندې خابل ورسره د مسلمان رورم دی، نو هغه یو اسلامي رشته د په هغه بنیاد باندې دا یو ځای ولاړ دي. نو په دې طریقه باندې پاکستان هلته کې لاړی، چکر یې ولګو، فیلډ مارشل عاصم منیر او شهباز شریف او د طیب اردګان سره میلاو شو، خبرې اترې وشوې. هغه ټور نه بعد بیا دوی لاړل اذربایجان ته. اوس اذربایجان هم د انډیا او د پاکستان چې کوم کنفلیکټ تنازع ده، کم تراخه تعلقات دی، په هغې کې د پاکستان سایډ دی اخلي، د پاکستان طرف ته ولاړ دی، مضبوط ولاړ دی. ظاهره خبره د یو اسلامي رشته په دې ځای کې هم ده، اسلامي رورولي ده. بل اذربایجان هر هغه کار کوي کوم چې ترکي کوي، دی د ترکي سره روان دی. بل په دې ځای کې هم که ته کنفلیکټ ته وګورې که نه، نو د اذربایجان کنفلیکټ دی د ارمینیا سره، ټیک شو. او د دې ارمینیا په سپورټ کې ودرېږي انډیا په ناګورنو کاراباخ باندې چې کومه لانجه ده. پای باندې موږ ډیټیل کلاسز اخیستي دي شو. بیا ته څنګه اذربایجان ونیو، څنګه ورسره د ترکي سپورټ او څنګه پاکستان د اذربایجان سره ولاړ دی. نو دا ارمینیا او اذربایجان په ناګورنو کاراباخ په علاقه باندې یو بل سره وړاندې دي. ارمینیا سره انډیا ولاړي، ښه چې اوس ارمینیا سره انډیا ولاړي، خو مطلب اذربایجان د انډیا دشمن شو، نو اذربایجان د پاکستان سره ولاړي. نو په دې طریقه باندې اذربایجان ته پاکستان د شهباز شریف او عاصم منیر دی ویزټ وکړ، هلته کې میلاو شو. او اذربایجان خو د پاکستان نه اوس جټ سم اخیستل غواړي، JF-17 تندر. د هغې په باره کې خو پکې لا دا خبر روان دی، څونه یې چې ورته ویلي وو د هغې نه یې سیوا کړه 40 ته ورسول. خیر هغه خبر که کنفرم شو، کلاسز به بیا وایو څنګه چې د JF-17 تندر شو یا J-10C شو، دا د دې جنگ نه بعد د دې مارکیټ ډېر په بره باندې لاړی او د دنیا دې طرف ته ډېره زیاته توجه شوله. دا اخیستل غواړي د چاینا چې د خوشحالۍ نه ټکې کوي، د 80% نه کوي، صحیح شوله. خو نو دا دواړه پاکستان اوس سپورټ راجمع کوي د انډیا خلاف او د اسرائیل خلاف. اوس دا د اسرائیل خلاف خو دومره نه دي، دوی اسرائیل منلی هم دی. د اسرائیل خلاف چې مینلی پاکستان کوم ځای ته ویزټ وکړو، چې هغه ویزټ د پاکستان دپاره ډېر خطرناک هم ثابتېدی شي، هغه د ایران. صحیح شو. دا د انډیا خلاف مینلی، دا اوس د اسرائیل خلاف، دا د اسرائیل او د انډیا خلاف د سپورټ راجمع کوي. اوس چې ایران ته ویزټ وکړو، ایران خو د اسرائیل د ټولو نه غټ دښمن دی، نو پاکستان د اسرائیل خلاف د ایران حمایت اخیستل غواړي او د ایران حمایت کول غواړي. خو دا سیز پاکستان ته خطرناک او درون داسې پریوتی شي د ایران ته ویزټ، چې د ایران د ټولو نه غټ دښمن خو امریکا هم ده، دې ټایم کې امریکا هم ده. د دې مطلب دا دی چې پاکستان د امریکای سره هم ډغر اخیستل غواړي. دا تا ته شوقي چې څنګه پاکستان د امریکای د بلاک نه رو راوتی دی، د هغه شان د امریکای په بلاک کې دی نه څنګه چې مخکې و، هغه شان میجر الای دی نه څنګه چې مخکې و، چې دا حقیقت دی چې د دپاره ډېر تریخ ثابتېدی شي که دی د هوښیارۍ نه کار وانه دي. او څنګه دی چاینیز بلاک ته روان دی، تا ته دا ښکاري.
نو ایران ته وزټ وکړو او ایران ته چې وزټ وکړو څنګه د امریکای خلاف دا خطرناک دی د لراتاوی صحیح شو د قشانت کې ورپسې لاړې تاجکستان ته. اوس تاجکستان د انډیا سره دومره تاریخ خو نه دی خو مې د مغربي بارډر طرف ته چې کوم انډیا خپل انفلوئنس واقعي نو د هغه طرف نه د تاجکستان یوز تاجکستان ته خو هغه وخت کې وزټ شوی مو په کلاس اغسته وکنه نو په هغه کې د تاجکستان حمایت چې واخلي او تاجکستان سره خپل خواږه تعلقات وساتي نو مې په هغه طرف نه خپل انفلوئنس واکول شي. بل د تاجکستان سره ځینې پروجیکټس هم دي لکه ټاپي وغیرہ شول د هغه د پرم دا وزټ ډیر زیات اهم دي چې دا ډیپلوماټیک ټای سترنګ شي. اوس پاکستان د انډیا او د اسرائیل خلاف په دې طریقه باندې سلور ملکونو ته د 30 مای پورې دا ټورز ارینج کړی دي او دا سپورټ خپل راجمع کوي. صحیح ده. اوس تاسو ما وی چې د ټول نه دروند ته ایران پریوته شي. ایران ولی یو خو به د اسرائیل خلاف حمایت واخلي. صحیح ده. د امریکای خلاف هم دی لاړه ځکه چې ایران باندې خو د امریکای د ټیم کې ډیر زیات شدید او دروند نظر پروت دی. ایران ته خو هغه د خپل دشمن په نظر باندې تر د هغه پورې ګوري تر څو پورې چې خبره منلې نه د ټیم کې خبره نه مني په دې وجه باندې دشمن دی او دروند دشمن دی او څنګه دی یو درو پوینټس نه د ته کلیر کم. نمبر 1 د ټرمپ ته وجه نه ګوره د دینه چې مخکینه کوم حکومت د ډیموکراتس پارټي د جو بایدن هغه پارټي چې دا هغه د ایران مخالفت د حد پورې نه کوي سونه چې دا ریپبلیکن یا مینلی ټرمپ کوي. هغه خو باراک اوباما ته ما ویلي مو کنه چې جاینټ کمپریهنسیو پلان اف اکشن دا اګریمنت د ایران سره کړو او په ایران باندې هغه شدید هغه سیوا پابندیان نه دي هغه ته کمی کړی وي. ایران سره مذاکرات کړو په خبرو اترو باندې په مخ کې د یو بل سره روانو خو ټرمپ چراله ټرمپ وی چې میکسیمم پریشر پالیسی د ایران علاج دا دی چې په د باندې سم د باور راوړه سم راټینګه د دې مرغوټه راونی سا د دې سینې سمي د حد نه سیوا پابندیان په ولګوا. نو ټرمپ د ایران د کافي غټ دشمن هغه جاینټ کمپریهنسیو پلان اف اکشن هم ختم کو چې د هغه د وجنه ایران را پاسې دو را پاري کو او ایران چې بس زم د معاهدین ته روسته شوې چې ته روسته شوې زم ته روسته شوم زه ټمبم جوړم چې څه کولای شي هغه وکړه هغه باندې د وسه خبره روانې دي. نو د دې ټرمپ سره او مطلب بیا انډایرکټلی ظاهر خبره د امریکای سره یو قسم له ډغره غستلې دي ټیم کې خود امریکای پریزیدنت ټرمپ د قانون چې څوک د ایران سره خوږي نو د امریکای سره ډغره غستلې دي ټرمپ ویلي دی ټرمپ ویلي چې په ایران باندې چې ایران زما خبره ونه منله د دې نیوکلیر ټاکس دا چې اټم بم ما جوړو دا یې ونه منله په دې باندې خو به زه پابندیان لګوم خو کوم ملک د سره تجارت وکړو سلینا دینا یې وکړو س بزنس یې وسره وکړو سیته واغسل یې په خرڅ کړل په هغه باندې به زه سیکنډري سانکشنز لګوم او یاد ساتئ ګوره زما سیکنډري سانکشنز اکثر د فرست سانکشنز نه د پرایمري سانکشنز نم ډیر زیات درانه او خطرناکي مطلب باقي ملکونو له دمکی ورکړل چې چا د ایران سره تعلقات وساته کنه نو د ایران نه سیوا بد حشر بزد هغه ملک اوس د دینه ته اندازه لګول شي. زه به یو مثال درکم چې خبره راته نورم کلیر شي. دی انډیا په دی ایران کې نه دی په دې ځکه جوړ کړی دی چابهار پورټ دی خو ته وګور ایران ته د ایران میپ ته د گوادر په مقابله کې د پاکستان د گوادر په مقابله کې انډیا په دې ځکه په ایران کې د په چابهار پورټ باندې په چابهار بندرګاه باندې خو کافي خرچه کړی دا. ټرمپ انډیا ته وی چې د کار د زما د ایران سره نه لګی تا کو په چابهار باندې هر څومره خرچ کړي هر څه دی کړي د چابهار استعمال دې نه منم. ایران له فائدہ نه ورکي ایران لکه په کم شکل کې فائدہ ورکړه خیر دي نشته دې ټیم کې خو انډیا د امریکا ډیر غټ الای ده نو ته سوچو ک انډیا په دې باندې قابو مجبور کړی دا چې د خپل چابهار په کم باندې چې د انویسټمنٹ کړي د ایران پس مکه کې دغه پرې خودو ته تیار شي د اغین لګون د روسته شي یا ارزي تور یا مستقل تور خدای نه روسته شي ولی امریکا خفقيږي د ایران په سر باندې د دې نه ته اندازه لګول شي چې څنګه د خپل مرګرو باندې د دباو راوړي څوک چې د ایران سره تعلقات خوګول غواړي د پابندیانو په شکل کې چې پابندیان د وان لګومو د سیکنډري سانکشنز د سیکنډري پابندیان زما د پرایمري پابندیانو نم ډیر زیات خطرناک دي. په دې طریقه د پاکستان او د پاکستان اکانومي کې د ټیم کې وګوره اقتصادي حالات وګوره غډر په سټرګلینګ کنډیشنز کې دي ایله کوشش کوي ځان په بره باندې راخیږي. نو په دې ټیم کې د امریکای سره ډغره غسل د پاکستان لپاره کافي حد درجه پورې ګرانه خبره ده. نو پوینټ نمبر 1 د دې د ایران تداویزټ او د ایران سره تعلقات خوګول پاکستان ته ګران پریوته شي. بل ګوره د امریکای د ټیم کې د ایران سره نیوکلیر ټاکس روان دي. نیوکلیر ټاکس باندې مونږ بار باس کړی دی چې ایران ته امریکا وایي چې اټم بم باندې جوړه ایران ته وایي چې زه به اټم بم جوړم
د عمان نه د مذاکراتو سلسله شروع شوې و، یو راوند وشو، 2 راوند وشو، 3 راوند وشو، 4 وشو، اوس 5م د پاره پلانینګ روان دی، خو لا توی شوی نه چې د 5م راوند بکیږي. چرته خبر انډول په کم ځای کې د خبر انډول په دې ځای کې ده چې د اټم بم د پاره کم یورینیم انریچمنت کیږي کنه، نو امریکا وته چې دا به په خپل ملک کې نه کې، په ایران کې به نه کې، ستا سره په ایران کې الریډي انریچډ یورینیمي دام بارته ولېږه، طالب مونږ تیار در لیګو دا غینه به صرف بجلی جوړول شي. ایران وته چې په دې د سره د سره نه امرزا ټرمپ استا ایس پته نه لګي، امریکای استا ایس پته نه لګي. انریچډ سټاک پایل د یورینیم به ما په خپل ملک کې، انریچمنت به په خپل ملک کې کوم. البته په دې یو خبره د سره رضا کېږم چې انټرنیشنل اټامیک انرژي ایجنسی شته، په هغه کې چې کوم انسپیکټرز چې انسپیکشن کوي زه غوښتل اجازه ورکوم زما ملک ته دراشي، په ما باندې د بالکل په سر د راته ودرې کې نظر د را باندې داسې ساتي چې د یورینیم انریچمنت ویپنز ګریډ والا کوي کنه، مطلب په ساده پښتو کې اټم بم جوړی کنه، ما ته دی ودرېږي خو د خپل ملک نه بار د یورینیم انریچمنت نه لګم او نه انریچډ یورینیم سټاک پایل لګم. نو په دې باندې خبره انډول ده. اوس په دې دوران کې پاکستان یوازې شهباز شریف نه دی ملاو شوی چې ته دلته کې صرف ملاو شوی دی، په دغه نیوکلیر ټیک باندې باس کړی دی، باقاعده فیلډ مارشل عاصم منیر ته دی، په دې باندې دوی باس کړی، ریجنل سکیورټي باندې باس کړی. ریجنل سکیورټي څه مطلب چې ایران ته خدشه شته، د اسرائیل د وجې دغه شان پاکستان څخه خدشه شته، د اسرائیل د وجې انډایرکټلی د انډیا په ترو باندې. نو راځه چې یو ځای شو او دا بس بار بار تاسو ته ما مخکې لیکچر کې کړی چې دا ایران شو، دا افغانستان شو، دا پاکستان شو، کو دی ریجنل سکیورټي غواړي، خپل ځان محفوظ کول غواړي، دا درې وانه یو ځای کېدل د دوی لپاره ډېر زیات اهم دي. نو هغه فیلډ مارشل عاصم منیر هلته کې په هغې باندې دا بحث کړی دی. اوس په دې دوران کې چې په دغه د اټم بم په دې خبرو باندې په نیوکلیر مذاکراتو باندې امریکا د ایران سره هینخته ده، خبره سرته نه رسي، د پاکستان بیان راځي او سوې خبره د ایران سره فل په سپورټ کې ولاړ چې د خپل نیوکلیر ټیکنالوژي باندې د کار کوي، دا د حق دی، دا د کولی شي، مطلب اټم بم جوړول د حق دی، د خپل حفاظت لپاره دی کولی شي. او بیا په جواب کې ایران سوي د آیت الله خامنه‌ای ټویټ دی، د ایران سپریم لیډر یادوم، بل څوک نه یادوم، د هغه ټویټ دی چې effective joint efforts by Iran and Pakistan are necessary to stop the Zionist regime crimes in Gaza. په غزه کې چې د اسرائیل کوم ظلم راغسته او په اسرائیل کې مینلی کوم چې د زایونیست رژیم دی، اسرائیل خو د زایونیست جوړ کړی دی ټایم کې کنه، دا غي په کنټرول کې دی، د دوی خلاف دوی چې کوم جرمونه کوي، کوم کرایمز کوي، د هغه خلاف پاکستان او ایران له جاینټ ایفورټس پکار دي. مطلب د اسرائیل خلاف د ټایم کې پاکستان او ایران یو پیج باندې راتلو والدي او په دقیقه کې پاکستان د ایران مدد کول غواړي چې ته اټم بم جوړ کا. د پاکستان خو په دې کې ایکسپیرینس شپ ورون په مونږه باس کړو کنه، نن یوم تکبیر هم دی چې څنګه د امریکای په کړي نظر چې خټټ نظر ساتو، سټلایټس وته کوششونه کول، د یو ځای نه بل ځای نه خبر اغستو، انټيليجنس ایجنسیز استعمالول چې پاکستان اټم بم جوړ نکړي، خو د په طریقه ځان ورسو هغه اټم بم جوړ کو. دغه شان د ایران مدد د دې کول شروع کړ کنه. اوس خو خیر ټیکنالوژي ډېر ایڈوانس دغه وخت خو ډېر ایڈوانس نه، اوس ډېر زیاته ګران ده د پټ پنا اټم بم جوړول، خو بیا هم پاکستان او اجازه سره ولاړم او هغه طرف نه جواب راځي چې او بالکل د اسرائیل خلاف، د زایونیست رژیم خلاف، کوم چې د امریکای بچي دغه خلاف دوه یو ځای ودرېګو. نو چې دا خبره وشي ته سوي د امریکای نه برداشت کی، د امریکای سره سیده ښکاروال نه دی، نو دا ټور نه دی. په دې طریقه باندې پاکستان ته کافي ګران پریوتی شي چې د اسرائیل او د انډیا خلاف خو د سپورټ را جمع کوي، ښکار پکې د امریکای سره مواله شي. دریم پوینټ چې دی هغه پراکسیز دی، امریکا د ایران د پراکسیز نه ډېر زیات تنګ دی. پراکسیز شي ایران چې دی نو انډایرکټلی د اسرائیل سره انخته دی د مختلف ګروپونو په ترو باندې، د حماس په ترو باندې، د حزب الله په ترو باندې، فاطمیون او زینبیون په ترو باندې چې هغه خو اوس کافي کمزوري شو په هغه ځایونو کې. حوثیان سترانګ دي، انصار الله چې څه ته ویل کېږي هغه کافي سترانګ دي، هغه اوس هم اکټیویټډ دي. د دې پراکسیز نه امریکا ډېره زیاته تنګه ده. ولې؟ یو خو د اسرائیل خلاف ظاهره خبره ده، په اسرائیل باندې ولرایخي، کله په حماس حمله کوي او کله په حزب الله کوي، کله په حوثیان بار میزایل ته پته شته د سوم ځل له. اوس بل ورځنی خبر دی حوثیانو بیا یو هایپرسونیک میزایل ورشته دی او رسای د اسرائیل د بنګوريان ایرپورټ د خوایشته ده. هغه ته خپل ایر ډیفنس سیستم اکټیویټ دی، هغه خپل هغه ایرپورټ بچ کی خو سن اسانه نقصان وته بیا مرسي، نقصان وته سن اسانه خه کافی رسیدي شي، واخه کافی ده چې د حوثیان بار بار په هفته کې خو یو پیر د هایپرسونیک میزایل ورولي
او رسا د اسرائیل په ایرپورټ په بن ګوریان ایرپورټ یو خبرې ولي د ایرپورټ د ایریا اشتل نه د اشاره ورکوي باقي ملکونو له چې خپل هوایي تګ راتګ د اسرائیل سره پرې دی زمزموار نه يم ګوره که چا جاز ولګي ته ماته وای په جاز کې خو چې د مرګ خلک ووري اسی په یرا راځي غونه پیزیکي چې جاز کې به زمړ کېږم نو بلا ملکونو ته وګوره بلا ملکونو خپل فلایټس کینسل کړي د اسرائیل سره تګ راتګ نه کوي او دا د اسرائیل اکانومي ته ډېر غټ نقصان دی اسرائیل ته ډېر غټ بزنسمنان زی راځي چې کله هغه ته پته ولګي چې فضا محفوظ نه د غي بیا نزي راځي دقه باندې دی انصار الله د یمنی حوثیانو دی توجه کړي د په هفته کې یو پیرا دا ډوز ولا ورکي یو انجکشن وته لګي یو پین کیلر ولا ورکي چې دا درد د قلاریږي هایپرسونیک میزایل په ورولي رسا په ایرپورټ باندې بن ګوریان ایرپورټ باندې نو دا پراکسیس د اسرائیل لپاره یو د سر درد جوړ شوی دی بل ډیر زیات اهم تجارتي لارې نیولې دي کوم چې د ټریډ د تجارت لارې دي خو وګوره کنه ته کدلته کې په دې مپ باندې وګوري د دې طرف نه ترانه وته داسې رالي او د خورانوزي انډین اوشن ته خو دلته کې د سویس کینال نه باسي کنه د سویس کینال سره خوا کې د سینای نه خو حماس پروت دی خو بیا دا غن راوځي دلته کې راځي خو هم په دې ځای کې وته د حوثیان پراته دي باب المندب کې نو اهمترین تجارتي لارې دي چې دا غینه د امریکا تجارت خه کافي متاثر کیږي په دې وجه باندې ډونالد ټرمپ د اهمترین تجارتي لارو نیولو کوشش کوي دا بار په چمنګ کلاس زغستي چې په پاناما کینال دی نیول غواړي دلته کې نارت ویست کوریډور نیول غواړي گرینلند هم د دې لپاره نشي څه په کیریر ارت منرالز دی داغه لپاره نشي د اهمترین تجارتي لارو باندې د ټرمپ فوکس هم د دې وجه نه دی نو خو دا ټوله مسله چې وته جوړه شوې ده دغه پراکسیس ده نو دا پراکسیس څوک سپورټ کوي ته ماته وای خو ایران یې سپورټ کوي دې مطلب دا چې دا مسله ټوله د ایران نه د ځکه د ټرمپ او د امریکا د نیغ کېږي ایران ته دا ځکه ټرمپ وایي چې د واحد علاج دا دی چې په د باندې میکسیمم پرشر راوړه میکسیمم پرشر پالیسی د ځان سمېږي نو پرشر په راوړل شروع کو او چې پرشر په راوړل شروع کو نو الټا وته بل د سر درد جوړ شو سر درد وته دا جوړ شو چې کوم جاینټ کمپریهنسیو پلان اف اکشن دی د هغه مطابق ایران خپل د یورینیم نه دی د جست 3 یا 3.5% انریچ کول بس د اټم بم د لپاره پکاري 90% کله چې ټرمپ میکسیمم پرشر پالیسی اپلای کړل د اګریمنت نه خو د روس شو دوی چې ایران به ویریږي غو باندې پابندیان ولګي د اقتصادي حالات به خراب شي پیسې به د کم ځای نه راوړي دی بس چلو کی خو ایران خو ځان لاري استل شروع کړل د روس سره ملاويږي د چین سره ملاويږي چې تجارتي لارې ز په امریکای بندوم پتاي نه بندوم مال مدد راکوه او خپل لارې استل شروع کړ چې شروع کړل یورینیم انریچمنت شروع کو تر دې د 60% نوز به برا کړی دی صرف 30% ته پاتې دی په دقه ځای کې د سره یاره د چې د میکسیمم پرشر په ست طریقه ختم کړي سی په تونه مکسر کوي چې ایران سره خو دوستي کول غواړم دا خو ډېر خلک دی خو کدا یو څو خبرې زمونږ ومني اوس دا غونه وارو پار خطا دی نو دا ایران د امریکای د لپاره د کباب وړو کې جوړ شوی دی د دقه ایران سره چې څوک تعلقات خوږی تاسو چې دا ټرمپ د امریکا په راګدینه په دې طریقه باندې پاکستان قدم یو قسم د ټیټ قدم اغسته دي د امریکای خلاف اوس پاکستان دلته کې یو بل سوچ کولم په کار دی چې الریډي ته د ایران سره دونه په حمایت کې لاړ کنه نو کم دي چې د امریکای د یاري نه مرګري تاته مور کنه د امریکای د یری نه چې دوی نه تیل نه غستل او ګیس نه غستل خو هغه ته وسه غستل شروع ک زمونږ خلکو ته هم لږه فائدہ وشي ارزان ګیس ارزان تیل به ملاویدل شروع شي دا لیټر پټرول بدني دا به د اوبو پر اړه باندې بیا ملاویږي د دې ایران نمونږ د ګیس پایپ لاین شروع کړو تقریبا سن 2009 کې اګریمنت شوی تقریبا سن 2011 پورې د ایران خپل سایت ته کوم پایپ لاین تقریبا 900 کیلومتر او هغه پوره کو د پاکستان سره ګیس سیلز اینڈ پرچیز اګریمنت کړو دا هغه اګریمنت ته چې پاکستان به باقی چې کوم پایپ لاین د 2014 پورې به مکمل کوي کو 2014 پورې مکمل نشو نو یو کال به تیریږي $1 ارب په پتا سو باندې دراوړي په جرمانه کې چې تاسو لټ کېږي ولې هغه پاکستان بیا لس کال ایکسټنشن هم واغستو هغه 2025 را ورسېدو پاکستان د ګیس پایپ لاین باندې هغه شنکار نه دی شروع کړ خبرې ولې د امریکای د یارینه کدا غنه ګیس اخلمه حالان کې ارزان ګیس په ملاويږي خلکو ته باسانه ډیر ارزان ګیس به کارخانه بچلېږي انډستریز بچلېږي ته په ځان له پراټې ډېر ټېټ په خې چینه بډېر ټېټ په خې ګیس به ارزان خو الته کې د امریکای یاره ده نو هغه دوه پر باغ ګیس پایپ لاین باندې کار نه وکړي ایران ول دمکی ورکړ چې زما او کیس تر باندې کومه او تقریبا 20 یا 18 ارب ډالر خو درنه په جرمانه کې ادم چې تا دا کار په ما کړی ته ولینه کې زما ګیس ولینه الکه په زور د ګیس درکې ورزان ګیس درکې د امریکای د یری نتا نه غستو اوس خو د ایران سره دومره په حمایت کې لاړې ځکه چې امریکا د انډیا سره په حمایت کې اسرائیل د انډیا سره په حمایت کې چې دونه په حمایت کې لاړې شو سم کرج مور لک زړه نور مخایا
وکه شروع کړه د پایپ لاین، وکه خرچه ورکه خپل کارخانو له خپل خلکو له ارزان ګیس، وکه ترقی سوچ وکړه د دې لپاره پلانینګ وکړه، ارزان تیل د ایران نه تیل غستل د اوبو په قیمت باندې غستل دي، ارزان تیل غستل شروع وکړه. ستا عام خلکو ته به اساني، ستا کارخانه دارو ته به اساني، ستا کارخانې به چلیږي. یو قسم له انډستریال ریولوشن د لپاره په ملک کې دنه داسې پلان داسې ترتیب جوړ کړي چې ملک ترقی وکړي، اکانومي ښه شي، بهترین اقتصاد جوړ شي. دا پکار دی اوس پاکستان له. ستاسو په خیال باندې پاکستان په څه طریقه باندې داسې اګریمنټ بیا د ایران سره کولی شي چې د هغې په ترو باندې د که فرض کړه امریکن سینکشنز راځي چې د هغې نه ځان بچ کولی شي، هغه ټیکل کولی شي چې د اکانومي خراب نشي او د ایران نه د ارزان ګیس او ارزان تیل هم اغستی شي. دې باره کې ستاسو خیال سوی، ستاسو رای سوی، د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ. وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله خیر.